امینه له رویا نه پوښتنه کوي چې آیا خپل د خرڅلاو پالساري؟ امینه وایي د خرڅلاو پالسار نه یعنې د دې محاسبه کول چې په هرې میاشت کې د هر دکاندار یا تولید څخه څومره پیسې لاسته راوړي. هغه معلومات چې د خپل د خرڅلاو پالسار نه لاسته راوړي دا ښکاره کوي چې ستا سوداګري د ودې په حال کې ده یا نه. په پایله کې به پوه شې چې خپل سوداګري په اړه هغه پرېکړه چې نیسې ښه ده که نه. همدارنګه دا معلومات تا سره مرسته کوي تر څو خپل د تولید او تبلیغونې فعالیتونه د خپرونې لپاره کړنلاره جوړه کړي او خپلې سوداګرۍ ته وده ورکړي. د خرڅلاو پالسارۍ لپاره درې سترې لارې شتون لري: شبکه، تولید او وخت. د خرڅلاو د شبکې له لارې د خرڅلاو څارنه. د خرڅلاو شبکې هغه لارې یا بېلابېل ځایونه دي کوم چیرې چې ته خپل تولیدات خرڅوي. که تاسو خپل تولیدات دکاندارانو ته خرڅوئ، ستاسو د خرڅلاو شبکې بېلابېل ډول دکانونه دي چې په هغو کې خپل تولیدات خرڅوئ، لکه د جامو پلورلو دکانونه، د کور سینګارولو دکانونه او داسې نور. که تاسو خپل تولیدات داسې خلکو ته پلورئ چې بیرته ستاسو تولیدات په پیرودونکو خرڅوي، نو کېدای شي ستاسې د خرڅلاو شبکه هغه تولید کوونکي وي چې لویه سوداګري لري، یا هغه غیر دولتي مؤسسې وي چې لاسي صنایع پلوري. که خپل تولیدات په مستقیمه توګه پیرودونکو ته خرڅوئ، ستاسو د خرڅلاو شبکې هغه بېلابېل لارې دي چې د هغه نه په ګټه اخیستنې تاسو خپل پیرودونکو ته لاسرسی مومئ. دا لارې کېدای شي شخصي سپارښتونه، د ښځینه‌وو بازار، ګاونډۍ ډلې یا نندارتونونه وي. امینه د رویا په کتابچې کې یو جدول رسموي. هغه وایي راځه چې خرڅلاو دې د همدې شبکې له لارې پیدا کړو. هغه د رویا نه غوښتنه کوي چې د ټولو دکاندارانو لیست چې له هغې سره کار کوي جوړ کړي. وروسته هغه د رویا نه غواړي چې د خپل پیرودونکو لیست چمتو کړي او هغه د خرڅلاو شبکې پر بنسټ یا هغه لارې چې خپل تولیدات ترې خرڅوي جوړ کړي. هغه د کال میاشتې د جدول په پورتني ځای کې لیکي. هغوی د رویا د تیر کال ټولې پرمینې څاري او د پیرودونکو د تاییدیې په اړه جدول یا لیست ډکولو لپاره ګټه اخلي. رویا ویني چې د هغې خرڅلاو د پیرودونکو په پرتله دکاندارانو ته ډېر و او ډېرې خرڅلاو یې د کمیس او پرتوګ په دوکانونو کې درلود. امینه رویا ته یادونه کوي چې دودیز دوکانونو کې د هغې خرڅلاو په چټکتیا سره د ودې په حال کې دی. په حقیقت کې په 2-3 میاشتو کې هغې ډېرې خرڅلاوې د ښځینه‌وو دودیزو دوکانونو ته درلود، په داسې حال کې چې یوازې 5 میاشتې مخکې هلته خرڅلاو پیل کړی دی. امینه جانې کېدای شي د ښځینه‌وو دودیزو جامو یو بل دوکان هم پیدا کړم تر څو خپل تولیدات هلته خرڅ کړم. امینه وایي په دې توګه ډېر زر کولی شي خپل سوداګرۍ ته وده ورکړي. کولی شي یو بل دوکان هم پیدا کړي چې د اوسني ښځینه‌وو دوکان په څېر ورته پیرودونکي جذب کړي. په دې توګه پیرودونکي ستا کار خوښوي. د خرڅلاو شبکو له لارې خپل د خرڅلاو پالسر نه تاسو ته دا ښکاره کوي چې کولی شي هغه نه خپل د سوداګرۍ په وده کې ګټه واخلئ. ستاسو غوره او تر ټولو بدې خرڅلاوي شبکې. ستاسو غوره پیرودونکي. د هرې شبکې لپاره د کال تر ټولو نوښتګر وخت. د بیلابېلو خرڅلاو د شبکې ازموینې لپاره مفکورې. بی د تولید پر اساس د خرڅلاو څارنه. د تولید له لارې د خرڅلاو پالسر نه تاسو ته ښیي چې کوم تولیدات ډېر یا کم خرڅلاو درلود. د لاسته راغلي شمېر سره تاسو کولی شئ پرېکړه وکړئ چې کوم یې ډېر تولید او دکاندارانو او پیرودونکو ته یې تبلیغ کړئ یا د کوم شیانو تولید بس کړئ. که تاسو پوه شئ چې کوم تولیدات مشهوره دي، کولی شئ هماغسې تولیدات زیاتره جوړ کړئ. امینه تشریح کوي د تولید له لارې د خرڅلاو پالسرۍ لپاره باید د هر تولید میاشتني پیرودنه محاسبه کړئ. سی د یوې معینې مودې پر اساس د خرڅلاو پالسرنه. امینه رویا ته وایي چې خپل د میاشتنۍ خرڅلاو ټولګه د جدول په لاندنۍ برخه کې ولیکي. امینه دوام ورکوي چې د هرې اونیزې، میاشتنۍ او د کال خرڅلاو ټولګه درته ښیي چې آیا ستا سوداګري وده کړې که نه. په پایله کې به پوه شئ چې ستا د سوداګرۍ په اړه اخیستل شوي پرېکړې سمې دي که نه. همدارنګه تاسو ته ښیي چې د کال تر ټولو نوښتګر وخت کوم دی، تر څو تاسو د دې مودې لپاره کړنلاره جوړه کړئ او د هماغه وخت لپاره کافي تولید او تولید کوونکي ولرئ. امینه وایي رویا جانې د خپل خرڅلاو څارنې سره کولی شئ کال پر کال خپل د سوداګرۍ پراختیا وڅارئ، مګر ته باید د هرې مودې خرڅلاو د مخکینۍ خرڅلاو مودې سره مقایسه کړئ. رویا وایي پوهېږم امینه جانې، که زه وغواړم پوه شم چې زما خرڅلاو کال په کال توپیر کړی که نه، نو د دې کال لومړی نیمې خرڅلاو د تیر کال لومړی نیمې سره مقایسه کړم. د سږ کال لومړی نیمې خرڅلاو د تیر کال وروستۍ میاشتې سره مقایسه کول کوم سم شی به ما ته ښکاره نه کړي.